د رڼۍ لار، د رڼۍ لار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دا چې نن په ټوله نړۍ کې مسلمانان له ګډو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، یوازینی لامل یې همدا دی چې ډېری مسلمانان یوازې په خوله مسلمانان دي او په هیڅ ډول له عمل څخه د اسلامیت سرک نه لګېږي. د همدې لړۍ دوام د ټولې ځینې خلک د الحاد او سیکولریزم خواته روانوي. موږ که د اسلام تیر ویاړلی تاریخ ته ځیر شو او په ټولو اړخونو یې فکر وکړو، هغه حقیقت به راته په ډاګه شي کوم چې الله عز وجل په سورة نور کې بیان کړی. آیت نمبر 55 ژباړه: ستاسو له هغو خلکو سره چې ایمان یې راوړی او نیک کارونه سرته رسوي، الله جل جلاله ژمنه کړې چې د ځمکې واګې په لاس ورکړي او په ځمکې به یې حاکمان جوړوي، لکه څنګه چې له دوی څخه مخکې خلکو ته د ځمکې واګې په لاس ورکړي وو. په سورة الملک کې الله عز وجل فرمایي، آیات نمبر 50 ژباړه: الله هغه ذات دی چې ستاسو لپاره یې ځمکه ارامه ګرځولې، نو د ځمکې پر اوږو باندې ولاړ شئ او حلال رزق وخورئ او پای هغه ته ورګرځېدل دي. په دې مبارک آیت کې یوه عجیبه کنایه ده. کله چې موږ په ټوله ټولنه کې داسې یو څوک وګورو چې بل کس صفاک وي او یا هغه خپل ځان ته تابع ګرځولی وي، نو وایو چې بیخي پر اوږو سپور شوی، یعنې هیڅ د هغه له اوامرو څخه سرغړونه نشي کولی. دلته هم الله جل جلاله موږ مسلمانانو ته وایي چې د ځمکې پر اوږو سپاره ولاړ شئ. دلته هم الله جل جلاله موږ مسلمانانو ته وایي چې د ځمکې پر اوږو سپاره ولاړ شئ، چې مطلب دی د ځمکې واګې او اختیار لاسته راوړل دي. په دې معنی چې مسلمان باید په ځمکه حکومت او اقتدار وکړي، ځکه چې دا ځمکه د خدای او باید د هغه اوامرو او احکام پکې عملي شي او د هغه له خوښۍ سره سم اقتدار او حکومت پلی شي. لکه څنګه چې په لومړی آیت کې بیان شوي، دا وروستی کار یا مشروط دی یا د نورو اعمالو په پایله کې الله جل جلاله مسلمان ته دا نعمت ورکوي. خو له دې مخکې باید مسلمانان خپل ایمانونه سم کړي او نیک اعمالو ته پاملرنه وکړي، چې دا شرط دی او د همدې شرط په پایله کې ورته الله جل جلاله له خپلې ژمنې سره سم د ځمکې واک ورکوي. له دې او نورو نصوصو څخه د نیکو اعمالو ته کولو او له بدو څخه د ځان ژغورلو اهمیت په ډاګه کیږي. په دې تړاو د امت نامتو علما ډېر لیکنې کړي چې یو له هغو څخه ستر فقیه او محدث حضرت مولانا محمد عاشق علیه بلند شهري دی، چې د هغه یو مختصر رساله چې په شل ټکي یې هغه نیک اعمال بیان کړي چې باید هر مسلمان پرې عمل وکړي او له پامه یې ونه غورځوي، او پر دغو نیکو لارښوونو باندې الله جل جلاله دې موږ ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق راکړي. یو مسلمان باید څه ډول ژوند وکړي؟ اسلام دین له عقایدو، عباداتو، نیکو اعمالو، ښایسته اخلاقو او اوچتو آدابو څخه عبارت دی. کله چې یو څوک اسلام ومني او ووایي چې زه مسلمان یم، نو باید په بشپړ ډول اسلام ومني. په سورة البقره کې ارشاد دی، آیات نمبر 802 ژباړه: ای مؤمنانو، په بشپړ ډول په اسلام کې دننه شئ او د شیطان په قدمونو مه ځئ، له شک پرته چې هغه ستاسو ښکاره دښمن دی. نن د خلکو عادت ګرځېدلی چې مسلماني دعوه کوي، خو د اسلام له ارکانو، اعمالو، اخلاقو او عاداتو څخه یې بېخبره دي او ورڅخه په شا کېږي. دعوه یو ډول کوي او عمل بل ډول. دا د مؤمن شان نه دی. کله چې مسلمانان شوئ، نو پر تاسو لازم دی چې بشپړ اسلام عمل وکړئ. په اړینو مسایلو کې د عامو مسلمانانو د پوهولو په خاطر دا مضمون په ویډیویي یا غږیز شکل تاسو ته راوړم، نو خپل منځ کې یو بل ته بیان او د عمل پرې وکړئ. لومړی اسلام عقاید زده کړئ، د اهل سنت والجماعت عقاید معلوم کړئ او هغه خپله عقیده وګرځوئ. له ټولو بېلارو ډلو لکه شیعه، قادیاني، آغاخاني، بوري او داسې نور څخه لرې اوسئ او له بدعتونو څخه ځان وساتئ. دوهم،
پر هر عاقل بالغ مسلمان او مسلمانې 15 ګونې سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماسخوتن لمونځونه فرض دي. دا په کور، سفر، مرض، تجارت، کار او هر حالت کې باید ادا شي او هیڅ وخت په قضا کوي نه. او د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته وتر کول واجب دي چې دا هم باید هیڅ کله قضا نشي. ښځې دې په کور او سړي په مسجد کې په جمع یا جماعت سره لمونځ ادا کړي. په جمع سره د یو لمونځ ثواب 28 درجې زیاتیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې تل او په پابندۍ سره لمونځ کوي نو د قیامت په ورځ به دا لمونځ د هغه لپاره رڼا، د ایمان دلیل او د ژغورنې لامل. او چا چې پابندۍ سره لمونځ ونه کړ نو دا لمونځ به نه د هغه لپاره رڼایي وي، نه به د ایمان دلیل او نه هم د ژغورنې لامل، بلکې دا شخص به د قیامت کې له قارون، فرعون، هامون او مشهور مشرک ابي ابن خلف سره وي. د وتر په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی، فرمای د وتر کول اړین دي. څوک چې وتر نه کوي زموږ له جملې څخه نه دی. دا خبرې 3 ځلې وکړه. او د مؤکد سنتو په اړه فرمایي چا چې په شپه او ورځ کې 12 رکعاته وکړل د په جنت کې د هغه لپاره یو کور جوړیږي. 4 رکعات د ماسپښین له لمانځه فرض څخه مخکې او 2 رکعات وروسته، 2 رکعات د ماښام لمانځه وروسته، 2 رکعات د ماسخوتن له لمانځه وروسته او 2 رکعات د سهار له لمانځه مخکې. له دې پرته د مازدیګر له لمانځه مخکې 4 رکعات غیر مؤکد سنت دي چې ډېر فضیلت لري. په یو حدیث شریف کې داسې راغلی دي خدای دې پر هغه چا رحم وکړي چې د مازدیګر له لمانځه مخکې 4 رکعات لمونځ کوي. نفل لمونځونه هم له ډېر اهمیت څخه برخمن دي چې تحیه الوضو، تحیة المسجد، اشراق، ساخت، تهجد او د ماښام له لمانځه وروسته نفل پکې شامل دی. د نوافل ذخیره هم باید له ځان سره ولرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ د لمانځه په اړه پوښتنه کیږي. که لمونځ سم و نو پوښتل شوی شخص کامیاب او بریالی کیږي، او که خدای مه کړه لمونځ سم ده نه بریالی کیږي. که په فرضو کې څه کمی او نقصان و، الله جلاله فرمایي وګورئ چې زما له بنده سره څه نفل شته. وروسته د نفلو په واسطه د فرضو کمی پوره کیږي. وروسته په همدې ترتیب د زکات حساب کیږي، همدا شان په ترتیب د نورو اعمالو حساب کیږي.